ملګرو د مالدارۍ راتلو لپاره صرف دا درې عملونه تاسو شروع کړئ نو ان شاء الله په ورځو کې دنه به الله تعالی تاسو مالدار کړي، ستاسو غریبي به الله تعالی مکمل ختمه کړي. او دا عملونه زما نه دي خام، دا عملونه چې دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودل شوي عملونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راځي او دغه صحابي نبی علیه السلام د عرض کوي چې یا رسول الله زه انتهایی زیات غریب شوی ما، زما د مال دولت هغه مکمل اسباب بند شوي دي، د رزق دروازې مې بند شوي دي، و یا رسول الله ما ته څه عمل وښیه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا درې عملونه وښودل. نو دغه درې عملونه چې صحابي شروع کړل کنه، نو دغه صحابي هم الله تعالی د دې عملونو په برکت سره مالدار کو، او د سره چې یو خوا بل خوا سونه کورونه وکنه، دغه کورونو والا هم الله رب العزت مالدار کړ، دغه کورونو والا غریبیم الله تعالی مکمل ختمه کا. نو که تاسو غواړئ چې مونږه د زره تر زره الله تعالی مالدار کی، زمونږ غریبي او محتاجي د الله تعالی مکمل ختمه کی، نو کور ته داخلي دو په وخت کې دا درې عملونه تاسو کوئ. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته ښودلي دي. نو دا عملونه کم کم دي، دې ته تاسو توجه وکړئ. نو عملونه دا دي کله چې تاسو کور ته داخليږئ کنه، نو ټول نه اول نمبر په کور والو باندې بس سلام اچوي، السلام علیکم ورته تاسو وایي. که څوک موجود وي بیا هم په سلام اچوي، او که څوک نه وي موجود کنه بیا هم په سلام اچوي. صحیح شو، یو عمل دا شو سلام اچول. دویم نمبر بیا به تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. د مونځ والا درود شریف، کوم درود شریف چې تاسو په مانځه کې وایي کنه، دا درود شریف په بیا تاسو صرف یو پیرا وایي. صحیح شو. دیر پس بیا تاسو سورۃ الاخلاص وایي. سورۃ الاخلاص کوم سورۃ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس دا درې عملونه دي زما عزت مندو. نو چې کله تاسو کور ته داخليږئ یا که څوک دکاندار یا غي دکان ته داخليږي، نو دا ټیم کې دا درې عملونه کوي. په خلکو باندې سلام اچوي، که څوک نوی بیا به سلام هم په خپله واچوي، او وعلیکم السلام هم به ځان ته په خپله ووایئ. او بس دې نه پس په یو پیره درود شریف ووایئ، اللهم صل به یو پیره ووایئ، او یو پیره به بیا قل هو الله احد صورت ووایئ تاسو. نو چې دا تاسو هر ټیم هر ورځ دا عمل کوئ کنه، پس ورځو کې دنه به الله رب العزت تاسو مالدار کړي، ستاسو غریبي ستاسو محتاجي فقر و فاقه به الله رب العزت مکمل ستاسو ختم کړي، او د رزق د پاره به الله رب العزت ستاسو د پاره داسې زینه اسباب مقرر کړي چې هغه کې زینه ستاسو وهم او ګمان هم نه وي. نو څنګه چې دغه صحابي الله تعالی مالدار کړو د دغه عملونو په وجه، نو که تاسو دا عملونه شروع کړل ان شاء الله تاسو هم الله تعالی مالدار کړي. ټیک شو. نو امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې عملونو باندې پیښ شوي. که بیا مکه تاسو ته خبرې ست تاسو کمنټ کولی شئ، زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم، تاسو په فکم خدا عملونه تاسو په خپل هم شروع کړئ، او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا عملونه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.